د ګل په شان کور مې پرېښود او رالم دلته دې انجرینګې ته یو الو پرېږده ماشوم نه به وړی بچې چې ته مې نیم کړی دی که نه دا بچه پاپا مه موټر شو خړ نه خبره شه بیا منافق خلک کې یو تندر دې په دې کې یړو لګي دا ما په 200 روپیا اخیستې دا په 200 دغه په آرام کښېنه ښه ګوتې به رانه راوړي ناجایزه مه کوه سړیه دا خو چې څنګه مور دې راشي که نه هغې منافقې ته وایم چې دا جنۍ 2 لاسه 2 خپې دې کور وباسي ته ما په خپله شرمې او په خپله مې دې ته جوړ کړي ګوره دا جنۍ به ګوره سبې سره واده کوم ګورې ویم ستا خو دې ته جوړه کړې ده ملک ته پسې ډرې وخي ملک ته پسې ډرې وخي اوس په د بچي په ځای لور سره چې دی د لور په ځای ده لږ شرم وکړه یم خبره کومه تا ته خو پته نشته دی چې ته د واده په لومبۍ شپه باندې ووتلې دې خلکو به ما پسې څه ویلي خلک به وایي چې دا جنۍ خوښه نه وه خیر دی یو خبر راته کوم خو دې خوښه نه ومه سبا به دې راته ویلو څوک څوک داسې بېنوا نه پرېږدي ګوره ښځې دا د پیرنګ اوښکې مچوي او پېښې چې خلکو پسې مزه ته زما ښځې که د خلکو یې د ستا ښځې یم چې زما ښځې بس ما څخه ښکلي او ما ته ګرانې پېته دې کور کې کښېنه په آرامیانه ته اوس د خلکو پرواګانې کې دا خبرې مه کوه ویم که ستا ته ګران وم که نه نو تا به په هغه لومبۍ شپه زه نه پرېښودلم په ژړه او ته به رانه وتلې نه تا ته پته نشته چې ډېر خلکه به څه ما پسې نه ویلې تاسو ذلیله ښځې ته زما په خبره ولې نه پوهېږي ګوره دا ما ته کاکاجي مې ویلي او پاپاجانې مې ویلي د هغوی نه ما زده کړي دي ما وی چې زه څنګه جنج راواړم دې کور ته نو زه به نښه ولم خو د نښې هغه رواج ګډ وډ شو نو ما یې چې هغه نور مشران هغه رواج به راتازه کړو دا مشران چې ووتل د کور نو 3 میاشتې بعد به راتلل شکر وباسه تا ته ګوره دا 2 ورځې بعد میلاو شومه ویم هغه بېله زمانه وه او دا ماډرن زمانه ده خو ته په دې خبرو څه پوهېږي ما د خلکو نه مشران هېر شوي زه یم چې د هغوی هغه رواجونه راتازه کړو بس د هغوی ښکلي وخت و مونږ غوڅې لرل تپل شروع کړي دي ما شنې دي ویلي او که ته راباندې بیخي دا تعدي کې که نه او ما شرمې که نه نو ګورې رابې ولم ګورې رابې ولم شبانه خو همدا غواړي که نه پته نشه چې کوم مولا لتلې د زیره باندې کړي دي چې سمدم سړی یې را سره واچولو ته پاسه ده دا واله ده واله ځه دا وایي دا زما په شیره باندې ولګي ښځې کښېنه که نه ګوره مه خفه کېږه زه تاسو ډېره مینه کوم لکه زه تا داسې نه ګڼم چې لکه دا جینۍ خو هغه هسې کېناستو دا خوب یې ما ته بیان کړه که نه نو ما ولې تعبیر ویسته تعبیر دې ولې وویسته همداسې پړ کې به دې څو ورځې پس رحم راشي او لیندین به ورسره جوړ کړې داسې ځم دوکه کړې نو مه څه دا کله ناکله زه تا چې هسې ووایم که نه وایي تاسې مې ډېره مینه ده ګورې ته څه پوهېږي هغه به دې ما ته وي وایي د ستا د سترګو لیونۍ یم چې بورخه کې دې دا سترګې ښکاري که نه وایي لیونۍ سپېلنۍ ګرځم او د کوره دې راوویستمه ښه ده مه خفه کېږه مه خفه کېږه وروستو به یې که نه سره وځم کپړې هم درې واده ځکه ته پرېږده که نه خو دا جینۍ به کور ته بوسې به تا وروکه ته مه خفه کېږه دیگه وخاندې په طرف باندې اوف اوه چې وخاندې که نه اوه به زه به ځای لاشه ده ځای لاشه ده ایا خدای یم کور ونه غریب روان کړه یوه جوړه ته سړی یاده کړي هر څه ده نه هېر شي دا اوس ښه ده او چې ویې خندل ما یې که د بټۍ کوچ راته کړی داړې چینګې کړي کور او ای سړیه بله خبره پرون امرا راله او دغه پیغور یې راکړو وی ولې ته یې خوښه نه وي بل څوک یې خوښ دي چې په لومبۍ شپه در نو تښتېدو نیمرا خدای خو دې تا په پالي جوالي کې او په خپو د خولې راټوله کړه چې ته دغه 2 جنګې د هغې هغه مور هم ټیک نه وه 2 به یې جنګول زمونږ دې کور کې ډېر خلک هغې جینۍ پیدا کړي خدای دې غږ کړه ستا څنګه په کور کې اوس څه کار دی ای جینۍ ته پېژنه دا خبرې که نه زه ته چې به زه دلته ناست یم د اوس وخت نوې خبرې کوه دا زړې خبرې به نه چې لږې ورانګو بیا دې نو ځم کول ښه صحیح ده صحیح ده ښځه خبره کومه ته ما سره ډېره مینه کوې او که نه قسم په الله زه د سره ډېره مینه کوم بڑا بخانده که نه خبره کومه که ته ما سره په رښتیا مینه کوې که نه زه باید اختر شاپینګ ته بوځم نه 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 لږ لږ نفرت پکې خیر هېڅ خبره نه پېښوي نفرت پکې کوه وای ولې به مې نه بوځي خاوند مې پاکه شپه خو رانومه مو تښتېد چې ډاکټر دا جامې پیزار خو راته واخلي که قیصه راغلې دغه پیزار او کپړو دې راغلې که نه ما ته پته ده تاسو د دې ښځو بل فرمایش نه وي زه کار روزګار نه کوم د کم یې راوړم تا د پیزار دې واده کې د ډېرو خلکو کړي هغه چې واپس شو دغه به په څه زړی ته
هی کلیا پتا کې څومره ښکلاګانې پټې دي والله چې انسان راشي زړه باغ باغ شي څونه وخت مې هسټل کې تېر کړو یو شین بوټي مې لیدو او ایمان لړه مې داسې دوا کې یا پروردګاره ټول عمر زموږ دا کلی داسې ښاد او آباد ساته مینه پکې ساته خوشحالي پکې ساته چېرته پکې خفګان مه راوله پروردګاره په موږ باندې خپل رحم وکړه یا الله ته راباندې خپل رحم وکړه ام بل سړی لیونی شو سو ام هغه کپړې پیسې د ټول کلی لیدلې دي ام سار بس ویو چې په صدو ول مونږ لوپټه پیسار ور کړو جامې هغه واچولې ولې نور کپړې نشته سو یې خاون ول نشي غشتي سو نه زه څو کوم ځکه ته ما ته دوه ام غم مکوا ام تا د خلکو واده کې کمی سیری کړی دي کنه هغه کې زرګونی 520 سلګونی ام هغه مې لر کړی دي خو دې مې دراز کې باغې براله والی ګورا خځه لکه گزاره کوه پیژو زموږ دونه وځت نگی ما خودی شه کوڅه پر ما چې ماما یا پاپا جنم ضروري هله گزاره کوه کنه کار روزګار نشته دوه میاشتې نشي ته بیا پرمایشونه کې ام د 1500 روپۍ دي ام د 500 روپۍ کې مال سوال خیر 80 روپۍ جیب کې واچو اختر کې به مری تلار شو اخا تا وځه مې ته وځم چې زما مور کنه زما تا مور کې ګرځم ولې چې نه جان خزر او وشته په مور کې ګرځي دا چکر ته مې برانده سره نه کې ولیا کې د کورم بارو واسم دلته به کور کې کپڑے پیدا لرم هم به کور ته لرم زه پاپا جان د ماما نه یریږم دا غوینه په اجازه غلم ګوري ښا ویم نور نه پوهېږم ام دا ښځې خاوندان سره پار غواړي خو ډېر ورځې راپارې کوي که نه چې بازار ته بوځو شاپینګ ورته وکړي ښکلې ښکلې پیزار کپړې ورته والیو ښځې نو زه نور څه وکړم لکه ته ماته ده ووایه زور درله وکړم ام زما ښکلې شان جانانه ته داسې وکړه چې ما ښکلې د لاس ونیسه که نه په بایک پیزار سره کېنه وه او غفور مارکېټ ته مې بوځه او ښکلې کپړې راله پیزار راله ښکلې شاپینګونه راته وکړه هله غفور مارکېټ ته یې بوځه او په بایک یې سپاره کړه او شاپینګونه ولې وکړه دا نمونه ته کوم دوست ښودلي دي زه به تا ډورناشه تروړنګې په موټرسایکل کینو او د غفور په مارکېټ کې به دې ګرځم زه ډله به درنه روستم او ته به پوسکۍ به کېږې روانه شې بیا مې سړیا بوزي باندې ما درته وي ام پاس پتاله درکم راپسې شاته ګرځوه او خیر ستا د عزت دپاره به د ټوپۍ بورقه واچوم نه جاني ته د ټوپۍ بورقه مه اچوه هغه بورقه به ما له راکړې زه به یې واچوم ولې که نه خلک ما پېژني تا نه پېژني او زه به ورپسې که د بالغانې هغه څه وایي ورته پنډي زه به لکه پنډیان ته اوسې فرض ګرځم ای خدای دې په هر ذات شرم وشرموه ښځې ام ورشه د نیمرا خاوند دي ام کل سب خیالونه ساتي او یو ته خواړ پړکه شوم پړکه راپوګه شه خیال یې نیمرا خبرو کې خیال ته راپوګه شه نو پوګه ګړې مې نو فرمایش مې پوره کړې ښځې روزګار مې نشته لکه ګزاره وکړه پېژوې بل اختر له بل انشاءالله خرڅ یو په ترې بل والم ښه نو پیسې خو سر خوړلې در کوم که نه خو بومې ځه که نه خو دغه ځای دی که نه د 10 منټو لاره ده دماغم خجلې ښځې میله کوه که نه یک ښځه راشه پلان یې را قرض کوي نادرم چې بیا به در درکړم دا سکرو خوار خلک سره پاره غواړي ښه او دا خاوند خلک سره پاره غواړي ولې دا به د ښځو خدمتونه نه کوي ښځو له به جامه پیسه نه کوي خو نه ګوره د واده تازه ورځې دې پوه شوې 15 میاشتې د واده هلک کار نه کوي ها نه کوي یو ویم سړیا نور نه پوهېږم خو یم ښه درانه خوږه به مې بوځي ځینې ښه به درته نه یم د روژه ماتې نه پس به مې بوځي چې سپکه یې هغه نه درنېږي ښځې په ارام به کور کې کښېني ولې په ارام کښېنه یم ته مې بومه ځه که نه دا کړې ده دا ستر ته راولم ګورې په مګوی خاوند ته مه ټونګ په ما سترګې رونه باسي ګینه سترګې به دنه وباسم اوس روژه ده انشاءالله کوژه کې به ګورو والله چې به درنه پته لرم زه به تا ګوره به پرېږدم ځه یم سړیا خبره کوم یم خیر معافي غواړم په خاوند باندې لاس اوچتول ګناه ده د خاوند نوم خو د خدای دی یم هېر ما بوسه که نه ښه خلیفه بابا دې زه مړې مه خفه کېږې ته زما زه خفه شې که نه مړې نو خفه کېږم به نه ته راسه داسې خبرې کوې نه داسې کار وکړه هېڅ خبره نه مړې دا اوسه پورې ګپ ولګوه خیر ځه ته وشه او پلان نه دی او 15,000 روژې کوه ډېر کار پې کېږي دغه پیسې کیله کوه دغه چاته غږ وګونه کړي دا خیبه دې له په کار راځي ویم خبره خو دې ښه ده خو څه چل به وکړم ور به شم شته ورسره کوم چې ورسره نه وي نو زه به بیا تا ته ولې پته نه لګي زه به ولې بیا ورکړم خو څه شوه 15,000 چې روژې کوه شابه چې لاړ شم بازار نه تا سره وړم شاباش ښه ده صحیح ده روژه ماتې ټایم کې دله پیم ګرمومه او کورکمان هم دله پکې اچوم چې لا وجود دې ټکور شي ګوره ګزار مه شه ته ګزار چلی بس هغې زما به وجود بیا دړ کوي که نه وایي ښځو تاسو دا ښه سړي ته به برباد کړل خو ځکه پیسې دې ورته ورورنګې قرانګو کې دې رانه ولیدې موږ ځان له نو کل طالب یې شو بی دې رحم وکړي خدای پاکه دا لږ لږ ثوابونه په ډېر څه قبول کړي ډېر کمزور یو خدایه
او د اختر نه بعد خدای پاکه دا قصب داسې شروع کړي چې سم په هوا رواني په هوا انشاءالله نه دی چې کال برابرېږي او ما پکې کم از کم 8 لکه ګټلي نه انشاءالله دا قسم مې د اختر نه بعد داجی سلام علیکم. وعلیکم سلام بچي په خیر راغلې څنګه ام خیم داجی ته څنګه دا ته چې سړی دې څنګه دی ام سړی خو مې را سره ټیک دی خو یو خبر راغلی بچي که د دې خبر راغلی چې هغه بیلتون یا اخوا دې خوندا ګوره مبارکه میاشته په دې کې ګوره ګډې وړې خبرې نه منم ام نه داجی تا په هر څه پوه کړی ام بیلتون نه راغلم خو یو خبره مې کوله څه خبرې دې کولې بچي ام داجی ام تا ته خو پته را چې زما خاوند کار نشته نن سبا ام ما وی چې لګي قرض پیسې مې پکار دي نو ستا په کار دی او که د خاوند دې په کار نو مې په دې پیکه زما پکار دي خو هغه مې غفور مارکیټ ته بوزي د اختر شاپینګ راته کوي نو ما وی چې ته راله راکړې نو ښه به وي تلسار به راپسې د کلي دا خلکه خان دي غم مه کوه بچي اختر یې په ما فرض دی او ستا حق به زه چاته ونه خورم ښه که ته په هر ځای کې انشاءالله تعالی به ستا حق میلاویږي یا لورې ته زما د زړه ټوکړې په ما ګران یې ښه په دې خو مې خوښې کړه ډېر ښه پلار مې دی یم هېرې داجي خو ته راله سالې رالې جامه پیزاره نو ماله هغه پیسې ماله راکړه به زه به لاړ شم ځان له په خپله راله خوښه مې ده لورې خوښه مې ده او در کوم دله پیسې را سره شته دي ستا لپاره دې کړی دی جهان قربان او که نه وی ما بل ځل دې مې راله کپړې راوړلې نو یو لستوڼې غټ او بل ورکوټ یې وه چې په خپله خوښه به عالم دې ونیسه دا ونیسه یاره نور خو پکې ماتې نشته دي ته داسې کار وکړه دا وایه دا څه دي څه نو دا رسوي دا خو زما کریم نه کېږي ته داسې کار وکړه ته دا زما زومله ورکړه ورته ویې دی راکړې او ته چې کوم دې کې برکت ډېر دی ته به وګورې ستا څو جوړېږي ځه امدادي دا څه کې په دې خو کریم هم نه کېږي دا څه دي دا جړ دی شنه شنه روټونه چې پراته دي دا دقه واپس را دا والې ده دا والې نور ته ګور وکړه بیا دا خو پاسه ایله بیله 500 روپۍ دي داسې چې ګوره حق دې کم امدادي په دې باندې صرف زما 2 بنګړي سیټ هم نه کېږي دا ته څه کوې یاره بس پاسه ورکولی دقه یاره زما دونه وس نه کېږي نور ویم هغه صرف جمع کول کې او دا نه وي چې لور له دې خپل حق ورکړم یاره بس دقه ډېرې دغه حق دی که نه څه کوې ته دې ګرانې دی او د اور ته نه ګورې بده به چې کوم سره دا پیسې خلکو له ورکومه امدادي ته مې صرف مول اوړل روړل کې او دا نه وي چې دا لور مې کور کې ناسته ده او خدای پاک وایي په اوداسي به خدای پاک دغه ښځه خو ما خلاص کړي دا ښځه ده هسې خره مې کړې ده زنینه که پنسوي یې وړه بېګانه ماله بیا خوب نه راځي دا دې بله که ګونګي ناست یم پنسوي یې لاړ لمونځ وکړم سوال وکړم الله ته غم یې وکړو ځای زه به یې ګټم خلک به یې رانیږي بس دا دنیا ده څه چل دی بیا ګورېږي ځان ته مورې چې څه ګټم که نه په دې کور رانهلیږي ولې بیا د نه چا پیسې اخېستې دا چارام ته ناست وم هغه لور مې راغله وی هغه زوم مې پیسې غواړي چې د اختر شاپینګ یې که څه شی دی 500 روپۍ یې واخېستې شاباسي 500 روپۍ دې ورکړې دي او ملک دې تنور کړی په ځان په قلاره کښېنه لور خور د خپل پلار کوره درنېږي او سپکېږي دا د هغې حق دی ورکې به او 500 دې ولې ورکولې ډېرې به دې ورکړی وې ته به ولې د اختر برخه نه لېږې نه دا ځان به وله غونډ ورکړم او دا کور ورکړم دا ښځه مې ورکړم زه به داسې نولې ناست یم دا زه په سخته ګټم د دیګ لاندې ناست یم اور ورته بلوم ښه د دوزخ نه یې روباسمه خو ټیک ده نو ته به یې څه کوې صرف د توربان په دیو باندې خورې ستا نور څه دي دقه 2 للیدې دي یو د زوی دی یو د لور ده او د لور ډېر حق یې خبره واوره که په عدالت کې در باندې کیس وکړو د دې ټول جایداد دې خلاصوي ما شی نشي زما دغه تعلقات د قصبګر سړی یم ښه ما ته معلوم یې چې په عدالت کې د بیا منډې والې په میک د ماپیانې غوښتې ما ته معلوم سړی ویم ګوره غلطي د هر چا نه کېږي غلطي رانه شوې وه ځکه مې معافي نو وغوښته ځکه خو ورته وایم چې دا غلطي ونه کړي بس مور یم ته ما پرېږده زه په سخته پیسې ګټم زما ځان تړلی کېږي نو زوم له بیا څه ورکړم او لور له بیا څه ورکړم بس دقسې به بیا ذلیلې کړو ته پې پوه شوې زما نه زما نوم بدل کړه دا د خورلڼې حق دی په وخت پې ورکړې د مانده ته مې پرېږدې د مونځ نه لاړ شم حقونه نه ورکړې مونځ ته ودرېدې الله اکبر کو تا قبول شو زما نوم بدل کړه یاره ته پرېږده ورکړې بیا ما ته څه نه ودرېږي هی
دم څه شرمېږي نه ته خو یوازې تنې ته وګورې پنجخي شانې سکا داړو ته وګوره دا د ښځه مې ورولېږله کپلو فرمایشونه یې کوي زه ورته سکا پنسوي ورکړې نه مړه ته تنې ته وګوره یاره ښه چې دا پنسوي راوړه که نه په مانځو پېښ شوې نه ومه روشه دې راکړه دې خو راکړه جیب کې واچو څه شي ورکړه ولې نه یو خبره وره چې دا دي که نه ولیا کې وله زه والم ستا لور ده ښایسته کې بیا ګرځي وله به کپړې والم په سورې وړې کپړو کې دې ګرځي زما لور ته پرې نه شرمېږم نو بیا کور ته بوځه ما پسې مه رالېږه دغه چې بیا زما نه یې قبول ما ستا دې کور ته راوړی او که ته نرې تېر اواز تا زه دا خونه ماتوم که نه ته به یې وینې پیسې پیسې درې ولې څه پړخه نه کېږي دواړه د لګانې سپي دواړه د لګانې هغه د لور حق نه مني او ته دا واده څه نه کوو چې دې ساتلی نه شي ما نه کوو ما خو نه کوو راشه ماما دې خو راشه دې خو راشه ماما جهان بې غیرته دی د تماوي چې لکه دا لور نشي ساتلی زما دا ګوره وي دې ساتلی څه چل دی د چې ما لور راکوله که نه د بیل کړی یم دا نه دا چې مخامخ ګوري ملامته بې د ماته وي واده ورسره ته وکړه د خدای نه پس لور به مې زه ساتم او تا به مې زه ساتم خرچه چې وي څه پکارېږي ما نه غواړه د ما پسې پنځوي رانیکړي پاته مړه پاته یاره ګوتې مچې مې رامنډه ما درله یو څه شل روپۍ درلېږې ته دا 500 باندې خفې ولې دې نه څه چوچلي خو مې نه راوړه دې کې یو ډن کې لاړه یو جوړه وړی څه ولا باندې د سره دغه ځای کې چې کوم ټاټا دې کمرې ته راځوان کړ دا غي نه ولا تو راته کپړې وکړه کړه کپړونو مې قرآن کو ته جوړ دا جامې سره کوټای نه ولا جوړو ما پلی شي هم لورم د کور او زبم د کوره ټول د خپل کوره څنګه د خپل کوره یوه جوړګۍ ته ښځې نه نشي اخیستی والله چې خیر ونه وغواړم کپل ولا راوړم د مور حق وي پیله به مال اخل بیا به زویلو نو خو لا اخلیو په قلاره کېنه کېنه مرکونډی یو د لې لکه د باراسینګو ټوپونه وې داسې کار دی که نه چې ته خبرندار ما ماف کړي ځکه روژه مې ده او کنځل بیا نه به ته کوم روژه به راباندې مکروه کړي ما سره د کنځلو څه کار ده زه به درنه دا ډېره ونیسمه دا دې له خو چې روډ په غاړه دغه ځای کې نینو بټو لګوه دا څه شي دي چپ خدای رسول ته وګوره کله په ځان درولې دی دا مونږ به راباندې چې کوم مور شته د قضا کېږي تا ضروري او ویل او دا څوګه بیا او دا څه روانې په خبره خو مې پیګه خو به چل څه شوی چې چغ مې شروع کړی قسم نه دي شوي 500 روپۍ یې راولېږلې زما لور هغه مې ولا ورکړې باقي چې کوم دي دا ښځو نشم ورکولی 500 خیر ته خو موږ نیولت نه ته په دې خپله خوله چې دا بله شپه وې که نه وي لور له مې کپړې مه کوه څه به وله پیسې درکړم ما به وایي دا 500 روپو ښځه ویم خیر دی تاسو مال څوک یې خواه بې به ته ووایه که نه مونږ خو لار څه کړي دي مونږ وایو دا 500 روپۍ هېره ولې زما نه بیا خوب نه راځي څو به بیا ته نه ډېرې علي را دا پیسې دا 500 روپۍ بیا ته نه ډېرې علي مورې که دا 500 مې ورکړو سترګه به پټه نه کړم په خوب کې به دا 500 نیغ تاویږي ما ته په خوب دې ونه کې په خوب پسې ړوند شي خو بیا در باندې ډېرې تاوې کوي عدالت ته ځي او د خوړلنې حق نه علي کمک نه څنګه زما خبره اورې جرګې دا پرېکړه وکړه چې موږ اختر نه مناوو موږ کپه چو بس نه به تا زموږ په کور راځې نه به موږ خوا درځو موږ اختر نه مناوو اختر کې موږ څه راغلی نه کوي او دا 500 روپۍ ځان سنبال کوي انشاءالله موږ څه راغلی نه ګرځو موږ څه راغلی نه ګرځو خبره واوره په اختر او په روژه کې چې دشمنان مخامخ شم لاس ملاوه کړل هغې خجرګونې او چرباتي دا چومبله کوي ته دې راسه تا په سزو نه دا نه خیر دیني دا دي خدای ته په کپلونو کې بدل کې ما دې ټوکړه د کوڅې د ما په کپن لګي ټوکړه د سکای ټوکړه د کلمو ټوکړه د راکړي د تولیه د تیار ټولم نه پاسه زمانه دی و روپۍ دوی ویني ان شاء الله دا وګره د دې طرف چې تاجي باندې ما خواړو ګرځاو سره تم دغه بټوي ته پزان پینې دا ودارو زه په دې خپوی شوم وای ډېره مونده او لږه خوړنه د لوږې مړه شو دې خبره وړې نو وجود مکه کوا یا چې خپل پیسې منې دي ځکه دې هغه طرف کې راشي زما عزت بوسوینس قلو زه پتا سخرو ورکه یو 100 روپۍ به دې ورکړې وې که نه خیر دی ګوډه ورته نشته دی ورکولې وای نه قسطې خو هغې بېبې دا ډېره خرابه ښځه ده اوس ته لور پورې نښلي هېڅ هم نشي کولی زه کار دی که نه مورې زه دا مونځ کوم که نه په شلخ کې د اختر ورځې دا اسې رواج دی د ځینو خلکو چې کنه کې ویدن وکړي وسې بیا نه کېږي حق اختر به ترې غواړي
بل اختر بوله وړې نه څه سودا به ولا اخلو اختر په اسلام کې شته نه نشته دی خو خیر دی خورلڼې حصه شته لوپټه به وله خامخا د دنیا رواج دی خو د کویدن کړي او د واده کړي ښځې نشته خشته دی خو چې څوک یې مني که اوس راله په دلته درته په دې کور کې کرښه راښکله نو بیا یې ته نه علي یاره زه یې نه ورکوم زه به عدالت ته په دې لاړ شم ښځه ورک شه اوس چې ما ته فرض کې به ښکارې وکاري ما څه ځان نه به ججه جوړه کړي ججه به نه جوړه به دلته یې وژلې زما دا بټوره ویشلم وای وای خدای هلک ته یې ویشتم پرېږده یاره خبره مې ته کوله دې چې نه راځه پوه 500 روپۍ به دې ماله راکړی وم بس ما جوړه نشته دی ما څه اختر راغی تاسو راباندې بدې ښکاري ما ته پته وه در کوم تا همدې تړولې وه ما ته پته وه زما مور یې خو زه نه پوهېږم که نه چې ته رقم یې خټې جوړه الله دې خوش زه لاړم مانځله د مخکې دې رڼا چې الله دې مونځونه قبول کړه امین منافقه ښځه ده ته وګوره لور غریبه مې اریانه د اریانه پاتې شوه ولې دې څه به یو زه به لور له اختر نه وړم څه صبر وکړه چې راشي که نه د 300 زره روپو سودا د باندې راوړم